السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ښې او په خوښۍ روانې وي. بدلون خپرونه دی چې وړاندې کول ته یې زه فرید الله خیال راغلم. درنو اوریدونکو، نن مو په دغه خپرونه کې پر دې باندې بحث وشي چې څنګه کولی شو ښه عادتونه خپل کړو. لارې چارې څه دي، کوم ښه عادتونه دي، او د دې ترڅنګ د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لارې چارې څه دي. په دې برخه کې کوم اساسي ګامونه دي چې کولی شي موږ د دغه ناوړه عادتونو څخه وژغوري. په دې خپرونه کې به پر همدې موضوع باندې بحث وشي. په خپرونه کې راسره د بوست پوهنتون استاد ښاغلی مولوي سمیع الله سعادت صاحب مېلمه دی. سعادت صاحب ستړي مشئ، په خیر راشئ خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر ځل مخکې تاسې درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او احترامات خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله او سلامت به اوسئ او د ژوند چارې کارونه مصروفیتونه په خیر او عافیت او سلامتۍ سره روان وي او د روژې مبارکه میاشت هم په عافیت او سلامتۍ سره روان وي. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ستاسې سلام ته هم وعلیکم السلام وایو. خیر وسي. ډېره زیات مننه مولوي صاحب. کور مو ودان چې خپل معلومات له اوریدونکو سره شریکوئ. پیل که له دې نه وشي چې د روژې اصلي هدف تقوا ده. تقوا په عملي ژوند کې څنګه د عادتونو په بدلون بدلیدلی شي؟ د روژې په هکله باندې یا په عموم کې که موږ تاسې راسو تقوا ته، نو اول خو دا دی چې موږ د روژه چې موږ تاسې کوم ورته وایو، دا د انسان د روزنې دپاره یو بهترینه موقع او چانس وي چې یو څوک کولی شي چې خپل روزنه په روژه کې په داسې ډول سره عیار کړي چې تر څو د هغه څخه یو ښه نیک او با اخلاقه مسلمان جوړ سي. نو په دې اساس لکه څنګه چې په نورو کړنو کې او په نورو کارو کې یو روزنې ته ضرورت پیدا کېږي، یو تمرین ته ضرورت پیدا کېږي، دا رقم د یو څوک چې تقواداره کېږي یا یو څوک چې پرهیزګاره کېږي، دا هم یو تمرین او یو روزنې ته ضرورت لري. چې یو څوک تمرین ونه کړي او یو روزنه وانخلي، تر هغه وخته پورې دی نسي کولی چې دی دې پر شرعي احکامو باندې پوره برابر شي او دی دې هغه کړنې چې په اسلام کې ستایل سوي وي او هغه کړنې چې هغه موږ تاسو ته یو معیار ټاکل سوی وي، پر هغه باندې د ځان برابر کړي. نو د دې دپاره مهم دا دی چې یو څوک خصوصا د رمضان په میاشت کې یا د روژې په میاشت کې هغه کارونه تر سره کړي چې خپله یا په پوه شي، مثال چې د خپل ځان دپاره یو تقسیم اوقات یا یو چوکاټ جوړ کړی وي او یا د بل چا سره په مشوره باندې د خپل د روزنې دپاره هغه څه تر سره کړي چې هغه د ده دپاره د تقوا معیار جوړېدلی شي. نو دغه تقوا معیار جوړېدل یا د تقواداره کېدل دا یو اصل دی د انسان دپاره چې دا د دې دپاره تمرین یا روزنه چې ده تر ټولو زیات د رمضان یا د روژې په میاشت کې اخیستل کېدلی شي. بله، ډېره زیات مننه مولوي صاحب. آیا روژه یوازې له خوړو او څښاک ځان ساتل دي که د ژبې، سترګو او فکر روژه هم فرض ده؟ یو هغه دی چې موږ تاسې روژه نیسو د یو فرضي نوم پر اساس باندې چې فقط مازې د غاړې څخه یې اړوو، او یو روژه هغه ده چې واقعا یو څوک هغه معنوي ګټې او روحي ګټې د روژې څخه ترلاسه کوي. که چیرې یو څوک فقط مازې غاړې خلاصوي یا فقط مازې د روژې د نامه څخه ځان خلاصوي، نو د هغه دپاره فقط دوه رکنه دي چې دی ترسره کوي، چې یو نیت دی او بل امساک دی، یعنی د خوراک څښاک د دې شیانو څخه پرهیز دی. دا یو څوک دا دوه کارونه ترسره کوي، بس فقط مازې د ځان د روژې څخه خلاص کړي او روژه خپل د غاړې څخه واړوي. خو لیکن په داسې صورت کې بیا انسان ته روحي او معنوي ګټې نه حاصلیږي او د ده دپاره چې روژه کم طلایي چانس بلل سوی دی او کم بهترین فرصت بلل سوی دی، هغه ټوله د ده څخه تیریږي او د هغه ټولو شیانو څخه دی بې برخې پاته کېږي. خو لیکن که چیرې واقعا موږ تاسې د روژې په هکله باندې لکه څنګه چې تاسې یادوري وکړه، دغه کارونه چې مثلا د خولې و د ژبې و د سترګو د لاسو د دې ټولو شیانو په هکله باندې موږ تاسې فکر وکړو، نو په دې هکله باندې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه فرمایي چې کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما، چې ډېر روژاتیان دا رقم دی چې د روژه چې ده فقط تر دې پورې محدود ده چې د مازې ځان وږی کړی دی خلاص، یعنی دا لوږه او تنده د پر ځان باندې تېره کړې ده، نور د روژې هغه معنوي او روحي ګټه ده نه ده ترلاسه کړې. په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر ده نه ده ترلاسه کړې چې ده د خپل سترګې خپل په کنټرول کې نه ده راویستلې، د خپل ژبه د خپل په کنټرول کې نه ده راویستلې. لکه اوس مثلا
موږ تاسې د روژې په جریان کې وینو، د ورځې په جریان کې چې د روژې میاشتې ښکنځل کېږي او خیانت کېږي، په معاملاتو په کاروبار کې دروغ ویل کېږي، خلکو ته دوکه ورکول کېږي او جنجالونه کېږي، دا ټول شیان کېږي. نو دغه شیان چې څوک کوي او بیا هم دی وایي چې ما خو نو روژه نیولې ده او د ده دا تمه یا دا توقع چې ما زه د روژې د معنوي او د روحي ګټې څخه برخمن سم او په آخرت کې پر دې باندې ما ته بهترین اجر او ثواب راکړل سي، نو دا د بهترین اجر او ثواب څخه ډېره لرې خبره ده. په دې اساس باندې چې هر عبادت ځان ته خپل یو اخلاقي اړخ لري چې د روژې دپاره دغه یو اخلاقي اړخ دی چې ته روژه نیسې صحیح ده، فرضیت خپل پر ځای باندې ته ادا کوې، خو لیکن دا اړخ هم ورسره باید په نظر کې ونیسې چې ستا د لاس څخه باید یو چا ته ضرر ونه رسېږي، ستا په لاس باندې داسې یو کار ونه سي چې هغه د یو چا د حق تلفي سبب وګرځېږي، یا مثلا یا خپل د ځان دپاره ستا خپل ځان دپاره په ضرر باندې تاوان سي. او دغه رقم مثال ستا سترګې او ستا ژبه او ستا خوله، دا هر څه باید ته په داسې یو کنټرول کې راولې چې دا سبا پر دغه مثبت روزنه باندې عیار هم سي، خو لیکن د روژې هغه معنوي او روحي ګټه تاته حاصل سي. او که چیرې مثلا یوازې د خولې بندېدل ستا دپاره هدف وي، نو هغه فقط مازې ځان خلاصول دي د روژې څخه، یا روژه خپل د غاړې څخه اړول دي، نور اضافه ګټه نه لري. بله، ډېرې زیات مننه مولوي صاحب. ځینې خلک په دغه روژه کې هغه واقعي تقوا یې خپله کړې وي، خو کله چې روژه تېره شي بیا په نورو عادي میاشتو کې دغه عادتونه یې بېرته له منځه لاړ شي، هغه ښه عادتونه نه شي خپلولی. د دې لامل څه دی؟ د دې لامل چې دی یو د انسان د صحبت سره تړاو لري. صحبت مطلب دا دی چې د ولاړې ناستې د کسانو سره که چیرې مثلا یو څوک په واقعي ډول سره په روژه کې دغه تمرین وکړي چې دی ښه عادتونه ترلاسه کړي او ښه عادتو باندې ځان عادت کړي، نو دا تر ډېره حده پورې پاته کېږي. په دې خاطر باندې چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سلم له رمضان سلمت له السنه، او کما قال علیه الصلاة والسلام چې که یو چا د روژې میاشت په سلامتۍ سره تیر کړله، نو د هغه به انشاءالله راتلونکي کار ټوله په سلامتۍ سره تیریږي. دلته د سلامتۍ څخه یو هدف دا شی دی که چیرې مثلا د روژه د په صحیح ډول سره په ښو عادتو سره خپل ځان عیار کوي، نو دغه عادتونه به د روان کال ټول کال د ده دپاره انشاءالله د ده سره موجود وي او دا ټول کال به دی په هغه عادتو کې روان وي. خو لیکن که چیرې د ده د اولې ورځې څخه قصد او اراده دا وي چې مثلا دغه عادتونه چې زه خپلوم په دې اساس باندې چې زه پر دغه عادتو باندې خپل ځان عیار کم او خپل ژوند عیار کم، او که ده چیرې خپل ځان دپاره ټارګټ دا ټاکلی وي او یا حد دا ټاکلی وي چې مثلا دا کار زه یوازې د روژې دپاره کوم یا د روژې په خاطر باندې کوم، نو خو د اختر څخه وروسته د دلته ذهن عیار دی چې دی باید خپل پخواني سیستم ته واوړي یا پخواني عادت ته واوړي. نو خو د دې سره کار دغه شی لري که چیرې مثلا په روژه کې چې دا ښه عادتونه څوک خپلوي، د دې دپاره دی دا عزم او اراده هم لري چې دغه عادتونه نور زه خپل په ځان کې دوامداره ساتمه، نو بیا لکه څنګه چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی را روان کال به انشاءالله تر ډېره حده پورې تر بل کال تر روژې ته رارسېدو پورې دا عادتونه د ده سره مل وي. خو لیکن که چیرې ده یا ذهنا داسې ځان دپاره دا ذهن جوړ کړی و چې مثلا دا کارونه زه فقط د روژې دپاره کوم او خپل د ځان دپاره ټارګټ یا حد هم د روژې میاشتې شوه، نو د اختر څخه وروسته دی خپل په زړو عادتو باندې خپله راضي او دغه مخکني ژوند باندې خپل ژوند شروع کوي. او یا د دې نه علاوه بعضې وخت که مثلا یو څوک د ځان سره دا نیت ولري چې دغه عادتونه چې په روژه کې زه خپلوم یا په روژه کې ما را شروع کړي دي، دغه کم اعمال یا کم تګلاره چې ما په روژه کې را شروع کړې ده دا زه دوامداره ساتمه، خو لیکن د اختر څخه وروسته برته د ده ولاړه ناسته د داسې کسانانو سره وي چې هغه د دې شیانو سره ډېر دغه نه وي، نږدې نه پاته کېږي او یا د دې شیانو سره جوړ نه وي، یا مثلا دی په پوهېږي د خپل په ملګرتیا او په دوستۍ او په دې کسانو کې چې هغه د دې شیانو سره جوړ نه دي او دی سبا برته هغه خپل عادتو تړي، نو د ده دپاره بیا یو دغه شی تاواني تمامیږي چې دی د هغو څخه خپل تعلقات راکم نه کړي چې هغه د هغو سره ولاړ او ناسته برته شروع کړي، نو رفته رفته د یوې میاشتې په جریان کې یا چې بیخي ډېر سي د 2 میاشتې په جریان کې برته دغه عادتونه چې ده خپل کړي دي پروژې کې د دې څخه برته دی واوړي. بله، ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب د نفس د اصلاح لپاره روژه کومه روحي او ایماني پروسه رامنځته کوي؟
د روژې یو اساسي ګټه دغه د په روحي ډول سره یا په معنوي ډول سره چې د نفس اصلاح پکښې راځي او د نفس ته جزا ورکول کېږي. په دې خاطر باندې چې اوس بغیر د روژې څخه ډېر شیان دي چې موږ تاسې د نفسي غوښتنې پر اساس باندې هغه ترسره کوو. یا فرض مثال موږ تاسې په پښتو کې یو اصطلاح استعمالوو چې زړه مې غواړي فلانی شی وکړم، یا مثال یو چاته د یو شي د په هکله باندې داسې اصطلاح استعمالوي بله زړه مې وغوښتل فلانی شی مې وکړي، نو دغه زړه غوښتل چې د خپله نفسي خواهش دی او دا د نفس غوښتنه یې. بغیر د روژې څخه انسان دغه د نفس غوښتنې ته د ډېر د بدوالي په سترګه نه ګوري او د بدوالي بد نه ورته معلومېږي چې دا شی بد دی. خو دلته د روژې میاشت بیا داسې یو میاشت ده چې په دې کې د الله تعالی د برکت او د دې د معنویت د تاثیراتو پر اساس باندې انسان دې ته آماده سي تر څو خپل نفس کنټرول کړي او خپل د نفس غوښتنې کنټرول کړي او خپل نفس د هغه شیانو څخه راوګرځوي چې هغه په نور وخت کې دی نسي راګرځولی. لکه اوس مثلا یو مثال موږ تاسې په روژې کې تر ډېره حده پورې موږ تاسې ورسره مخ هم یو چې ځینې کسانان وي چې هغه په عام حالاتو کې بس مجلسونه ټوله په غیبت باندې راګرم کړي، خو لیکن په روژه کې چې کله غیبت راواخیستل سي دته یو قسم فکر را پیدا سي، یو قسم دته درک او احساس را پیدا سي چې دا خو روژه ده باید زه د غیبت ونه کړم، نو دوی خپل ځان تر ساتي د دې شیانو څخه. او یا مثلا ډېر انسانان چې فرض مثال په ملګرتوب په دې شیانو کې ښکنځل کوي یا مثال نور داسې بد الفاظ وایي یا نور داسې عادتونه دي چې هغه څوک ترسره کوي، هغه په روژه کې د دغه روژې د احترام او د ادب په خاطر باندې خپل ځان د دې شیانو څخه راژغوري. نو دلته دغه ځان را ژغورېدل یا په اصلاح باندې د دې شیانو څخه ځان ساتنه چې ده د خپله دغه د نفس اصلاح ده او د نفس جزا ده چې په بل وخت انسان خپل پر نفس باندې دومره قابو نسي کېدلی یا دومره غالبه نسي پاتې کېدلی یا دومره قدرت خپل پر نفس باندې یو چاته نه حاصل لکه د روژې په میاشت کې چې حاصل وي. او دوی د روژې په میاشت کې دوی کولی سي د خپل نفس خپل تر کنټرول لاندې مکمل راولي. بله ډېره زیات مننه. په شریعت کې د پاک نفس مفهوم څه دی او روژه پکې څه رول لري؟ په شریعت کې تزکیه نفس چې ورته ویل کېږي د دې هدف دا شی دی چې یو څوک په ظاهري او باطني ډول سره د هغه څه څخه دی پاک وي چې هغه د شریعت سره په ټکر کې راځي. لکه اوس فرض مثال په ظاهره دی داسې جوړ وي چې که چیرې دی دکاندار وي یا کاروباري وي یا تجار وي، دی په د خپل مسلک کې د خپل په مصروفیت کې دی خیانت و چلو فریب و دوکه و دروغ و خلکو خطا ایستل و دا شی ونه کړي. او د هغه رقم په باطن کې چې مثال دی په د باطن وضعیت د دا رقم وي چې د پر هغه شیانو باندې زړه عیار وي چې هغه شریعت دته د کولو امر کړی دی او هغه څه چې مثلا شریعت ځینې منع کړی دی د هغه شیانو څخه د ځان ساتلی وي. لکه اوس مثلا مختلف اړخونه دي چې کینه و بغض و حسد و عداوت و مخالفت و نه پیرزوینه و د چا سره نفرت و دا ټول شیان چې دي دا باطني شیان دي چې څوک باید د دې شیانو څخه ځان وساتي د بل مسلمان په مقابل کې. لیکن یو څه خپل ځان داسې یار کړی دی چې د هر چا سره د ورورګلوي او محبت او د مینې او محبت ژوند د په فکر کې عیار وي. نو د تزکیه نفس مطلب دا دی چې ظاهري او باطني دواړه هغه څه دی ترسره کړي او هغه څه دی د ځان سره ولري چې هغه د شریعت سره په ټکر کې نه وي او هغه څه دی عملي کړي او په زړه کې د هغه شي فکر د سره ورسره چې هغه شریعت غواړي. نو په داسې دې شي ته موږ تاسې تزکیه نفس ویل کېږي یا تزکیه نفس ورته وایو. بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. د غیبت، دروغ، قهر او حسد پرېښودل په روژه کې ولې اساسي شرط ګڼل کېږي؟ په دې خاطر باندې چې د روژې میاشت چې موږ تاسو ته الله تبارک وتعالی تعین کړې ده، نو د دې خپله د رمضان د نامه څخه چې موږ تاسې ورته ګورو چې د رمضان نوم مطلب څه شي دی، د رمضان د نامه معنا څه شي ده. د رمضان د نامه معنا چې د سوځېدل یا ایره کېدل دی. نو یعنی موږ تاسې اوس د رمضان معنا داسې بعضې وخت خلک اخلي چې رمضان مطلب دا دی چې روژه، او حال دا چې روژه خو صوم دی. د روژې معنا چې د په عربي کې هغه صوم دی هغه موږ تاسې روژه بولو. رمضان ځان ته معنا لري چې هغه د سوځېدلو یا د ایرې کېدلو په معنا باندې راځي. نو لکه څنګه چې د رمضان په میاشت کې د انسان اعمال سوځي یا ایرې کېږي او الله تعالی دا بهترین یا طلایي چانس ورته جوړ کړی دی تر څو د خپل اعمال وسوځي. نو په داسې وخت کې چې د ګټې وخت دی او د ځان ته تاوان رسوي، نو دا خو د انسان دپاره د عقل خلاف هم دی او د شریعت خلاف هم دی چې مثلا یو څوک راولاړېږي چې غواړي چې په دې میاشت کې دی خپل ځان پاک کړي د ګناهو څخه، لیکن باوجود د دې څخه چې پر ځای د دې چې دی ځان پاک کړي او ځان د دې شیانو څخه وساتي، دی بیرته په دې شیانو باندې اخته وي د قهر او غضب او نور چې تاسې کوم هغه منفي صفتونه یاد کړله.
د دې د یو مثال بل دی، مثلا که موږ تاسې په عقلي ډول باندې وګورو چې پر یو چا باندې اوس مثلا سیزن راځي پر دکاندارانو باندې د اختر په موقع کې، نو په دې وخت کې یو دکاندار غواړي چې 100% د خپل ګټه ترلاسه کړي او 100% دومره کار دی وکړي چې د ټوله کال ګټه دی په دغه یو سیزن کې دی لاسته راوړي. که چیرې یو څوک راولاړ شي مثلا په دغه سیزن کې دی مکمل چې کوم د ځان لپاره دی په فکر کې دی ګټه لاسته را نه وړي یا لږ یا ډېره دی مکمل تاوان وکړي، نو دغه تاوان د ده دپاره موږ تاسې وایو چې دا ناپوه دی، ځکه چې یا دی خپل ځان دپاره هم وایي چې زه په ډېر غټ خساره یا په ډېر غټ تاوان کې ولوېدلم، په دې خاطر باندې چې پر ځای د دې چې ما ګټه کړې وای نو ما تاوان ولې وکړي. نو د روژې میاشت هم دا رقم ده چې دغه شان په نور وختو کې هم بد دی، خو لیکن یو څوک که چیرې راولاړېږي په روژه کې دا شان کوي، نو مطلب دا دی چې د دې بدوالي نور هم اضافه دی. لکه یو څوک دکاندار دی په عام حالاتو کې هم ګټه کوي، لیکن په سیزن کې دی باید لا ګټه وکړي، لیکن دا چې اوس په سیزن کې د تاوان وکړي د ده لپاره دا ډېر غټ ناپوهي یا د ډېر غټ د ځان لپاره خساره بولي. بله، ډېره زیاته مننه. آیا د روژې ثواب هغه وخت کمیږي چې انسان بد اخلاقي پکې وساتي؟ بالکل، ځکه چې د روژې تړاو د اخلاقو سره تثبیت دی، چې یو څوک روژه نیسي دی باید اخلاقي اړخ هم ورسره مراعات کړي، لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې یو څوک باید په روژه کې بغیر له دې څخه یعنې دا ځان دپاره ټارګټ ونه ټاکي چې فقط ما خوله بنده کړې ده او یا ما روژه نیولې ده، بلکې اساسي مهم دا دی چې باید هغه اخلاقي اړخونه چې په روژه کې دي هغه ټول شان دي د ځان سره مراعات کړي، که هغه د لاس د په سبب سره یو چاته رسېږي یا د ژبې په سبب سره یا په سترګو په سبب سره یا د هر لحاظ څخه چې رسېږي. نو کومې کړنې چې موږ تاسې بد بولو یا په انسان کې کم نغښتل سوي عادات چې هغه موږ تاسې بد بولو هغه په روژه کې باید یو چا د ترسره نه سي، په دې خاطر باندې چې په دې سره د روژې معنویت او د روژې برکت او د روژې هغه مثبت تاثیرات او د روژې چې انسان ته هغه سکون او راحت ورکوي هغه ټوله ختمیږي. بله، ډېره زیاته مننه. او څنګه کولی شو روژه د بد عادت د پرېښودو لپاره عملي پلان وګرځوو؟ د دې دپاره خو مختلف طریقې چې د پخوا څخه اسلافو یا هم علما کرامو یا بزرګانو تخ کړي دي تعین کړي دي، په هغه کې مختلف اړخونه دي، خو دا د مختلفو زمانو سره یو څه توپیر لري. اوس د پخوا په زمانه کې به مثلا موبایلونو جدید ټکنالوژي دا شی نه وه، نو په هغو کې به داسې محدود کارونه وه چې روژې به راتلله، د روژې څخه مخکې دا ورته پوهاوی ورکول کېدی د علما او یا د بزرګانو له طرف څخه خلکو ته چې تاسې د روژې استقبال وکړي یا د روژې هرکلی وکړي. د روژې هرکلی سره کم تاسې داسې وکړئ چې مثلا د دې د پراتلو باندې تاسې د زړه له کومې مینه او محبت ورسره ولرئ، او بل دا دی چې د خپل تقسیم اوقات یا د خپل کارونه داسې کړئ چې هغه کارونه چې تاسې کولی شئ د روژې څخه مخکې خلاص کړئ هغه تاسې کوشش وکړئ چې خلاص شي، او هغه کارونه چې تاسې پوهیږئ چې د روژې څخه مخکې نه خلاصیږي هغه تاسې معطل کړئ، د اختر څخه وروسته واړوئ. نو راولاړ شي د خپل د 40 ساعته ژوند د روژې د یو منظم تقسیم اوقات د ځان لپاره جوړ کړئ، چې دغه تقسیم اوقات ستا د باید د ذکر او اذکار او تسبیحات په دې شانو باندې تیر سي، او خپل د خوب دپاره وخت وټاکئ. یعنی په دغه تقسیم اوقات چې د روژې ته د ځان لپاره جوړې په دې کې باید داسې یو شی د ځان لپاره یا داسې یو سبب د ځان لپاره پرې نه ږدي چې هغه ستا دپاره د ضرر سبب جوړېږي، مثلا د مجلس او د غیبت یا د جنجال یا د بل شي یا د وخت د ضایع کېدو ده. نو دلته په اوس وخت کې بیا چې موږ تاسې ورته راسو چې دغه د روژې په راتلو سره که یو څوک خپل د ځان لپاره خپل د اصلاح دپاره او د بدو عادتونو د ورکېدو او د ښو عادتونو د خپلولو دپاره بهترین لار دا ده چې اول خو هر انسان هر مسلمان راولاړ شي د خپل د موبایل یو وار صفایه ور وکړي. مطلب دا دی چې په موبایل کې د ده سره که کوم څه ورسره وي چې هغه د شریعت خلاف وي صحیح ده، دا خو د دې اشاره نشته، هر انسان دغه د کمزور دی خامخا د هر چا موبایل کې څه ناڅه یو شی مې به خامخا ورسره وي، خو لیکن د روژې د احترام او د ادب په خاطر باندې خپل مکمل موبایل دی که غزلې وي که سروز وي که فلم وي که هر شی وي دا ټول شیان دی ځینې پاک. دغه څخه وروسته د موبایل کې مثلا دی خپل د ځان لپاره قرآن کریم ور واچي، او قرآن کریم یو هغه چې تلاوت کیږي او یو هغه رقم قرآن کریم چې اډیو چې اوریدل کیږي. نو بیا دغه څخه وروسته دی د خپل ژوند داسې عیار کې که دکانداري کوي که بل شی کوي چې د ذکر او اذکارو د تسبیحات وخت هم دی د ځان لپاره ولري، د تلاوت وخت هم ولري، او خپل د دکانداري او د روزمره د روزګار د دې شان لپاره هم وخت وباسي. یعنی د روژې مطلب دا نه دی چې ته دکانونه او خپل روزګار او هر څه بند که بس
د اسمان څخه به تاته یو شی را روانې نه، خپل کار او روزګار او هر څه به په منظم ډول باندې مخ ته وړې. خو لیکن کوشش دا وسي چې وخت ضایع نه سي او وخت پر عبث او فالتو شیانو باندې ولاړ نه سي، د هغو پر ځای باندې پر ذکر او اذکار او تسبیحاتو او پر قرآن کریم باندې ولاړ سي. نو د قرآن کریم خپله بیا په انسان کې بهترین اخلاق راولي، لکه څنګه چې قرآن کریم کې راځي وانک لعلی خلق عظیم. قرآن کریم خپله یو د اخلاقو یو نمونه ده چې یو څوک تلاوت کوي او یو څوک خپل تړاو ورسره پیدا کړي، په هغه کې حتما اصلاحات راځي او هغه ښه عادتونه په انسان کې خپل را پیدا کېږي. بله، ډیره زیاته مننه. مولوي صاحب، په حدیثونو کې د عادت جوړولو یا پرېښودلو په اړه کومې لارښوونې شته دي؟ د عادت جوړولو یا د پرېښودلو دپاره یو دا دی چې تمرین یا روزنه زموږ تاسې په اسلام کې چې د تصوف په طریقې کې هم د دې شان یادوري سوې ده چې موږ تاسې یا تمرین ورته وایي یا روزنه ورته وایي، چې یو څوک خپل پر دې پر یو کار باندې تمرین وکړي. اوس فرض مثال یو څوک دی د قرآن کریم تلاوت غواړي چې دی د دې عادت جوړ کړي، نو دی خپل د ځان لپاره وخت وټاکي او بیا د هغه څخه وروسته دی که زړه غواړي که نه غواړي هره ورځ پر هغه وخت باندې دی تلاوت وکړي. که چیرې مثلا یوازې د زړه په غوښتنه باندې هغه کار ترسره کوي، دا د انسان عادت نه جوړیږي او نه هم انسان د دې عادت کېږي. دی د یو څه وخت لپاره باید هغه کار که زړه یې غواړي که نه غواړي هغه دی ترسره کړي. او بل دا دی چې مثال د عادت د غلطو عادتو د پرېښودلو دپاره یو دا دی چې دی د نیکو خلکو سره ولاړه ناسته وکړي او د هغوی څخه مشورې واخلي او د هغوی د مشورو پر اساس باندې مخ ته ولاړ سي. او دومره خبره دا ده چې په دې کې یو مهم او اساسي ټکی چې ذکر شوی دی هغه دا دی چې د هغه خلکو د ولاړې ناستې څخه دی ځان لرې کړي چې په هغه خلکو کې دغه منفي کړنې یې او یا دی نسي کولی چې د هغه خلکو د شناخت په صورت کې دی دغه منفي کړنو څخه لاس واخلي. مثلا شکنځل دی او بد اخلاقي ده او مثال فسق دا شان دی، د ده ولاړه ناسته د داسې چا سره ده چې دی نسي توانېدلی چې د هغو په شتون کې د دې شیان څخه لاس واخلي، نو دی مجبور دی چې د هغه خلکو څخه به دی لاس اخلي، د هغه ملګرو څخه به دی لاس اخلي، یعنی د هغو سره سلام کلام او اشتنه حال احوال به ورسره کوي، لیکن ولاړه او ناسته او رفت آمد دا باید ورسره کم کړي. نو دا رقم د تمرین پر اساس باندې کېږي، د روزنې پر اساس باندې کېږي چې خپل پر ځان باندې تمرین وکړي او یا هم د یو بل نیک نور علماو نیکو اشخاصو په مشوره او په نظریاتو باندې دی د خپل عادتونه واخلي او د دې سره سره هغه کسانان چې هغه منفي کړنې لري د هغو د صحبت څخه ځان لرې کړي. بله، ډیره زیاته مننه. مولوي صاحب، نیت اخلاص د عادت په بدلون کې څومره مهم دی؟ نیت او اخلاص چې دی دا دوه جلا جلا شیان دي چې موږ په دې باندې سر خلاص کو. نیت چې دی د انسان د یو کار د ارادې تصمیم ته ویل کېږي چې یو څوک د یو کار اراده لري نو دی د هغه کار د ارادې و اړخ ته ویل کېږي چې موږ په اسلام کې د دې دپاره یو اصل لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمایي د بخاري شریف اول حدیث هم دی چې انما الاعمال بالنیات، یعنی د انسان د کړنو او د انسان د اعمالو دارمدار چې دی ټوله په نیت پورې اړه لري. که چیرې اولین کار چې د انسان څخه کم عمل اجرا کېږي د هغه په مقابل کې که انسان مثبت نیت درلودی نو هغه به د مثبت دغه ورته ویل کېږي، ورته اجر ورته ورکول کېږي، او که د ده منفي اړخ و او کار د اجرا کې منفي اجر ورته ورکول کېږي. نو دلته اوس موږ تاسو دپاره بهترین عمل همدا دی چې هر کړنه څوک ترسره کوي هغه په ښه نیت باندې ترسره کوي او په ښه نیت کې بیا لکه څنګه چې تا یادوري وکړه د اخلاص د نامه ده. د اخلاص مطلب دا دی چې یو څوک یو کار ترسره کوي فقط او فقط یوازې د الله تعالی رضا ته د په نظر کې وي. یعنی مثلا که عبادت ترسره کوي، که مالی عبادت وي، که بدني عبادت وي، که صدقات وي، که هر شی وي، په دې ټولو شیانو کې یوازې او یوازې د الله تعالی رضا د په نظر کې وي، نوم و نښان و شهرت و دا هیڅ شی نه وي، نو بیا پر هغه اساس باندې دغه کار چې دی د اخلاص څخه ډک کېږي. نو څومره چې اخلاص په یو کار کې وي هغومره په هغه کې د آخرت د حساب څخه وزن او ثواب پکښې زیات دی. نو د کړنې یا مثال اعمال چې موږ تاسو ترسره کوو یا چې کوم کارونه ترسره کوو د دې هغه بنسټ چې اساس چې دی هغه پر نیت او پر اخلاص باندې دی. که نیت او اخلاص سم وي او درست وي، یعنی هم نیت یو چا اراده ورته سم وي د ثواب او د مثال مثبت نیت ولري او د دې سره سره اخلاص یعنی فقط او فقط یوازې د الله تعالی رضا وي، د نور شیان هیڅ په نظر کې نه وي، نو بیا دا کړنې چې دی هغه ډېر قیمتي او د آخرت د حساب څخه ډېر د اجر او ثواب باعث جوړیږي. بله، ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب، د خپرونې وخت هم کم پاتې دی. وروستۍ پوښتنه کیدای شي د نفس او شیطان ترمنځ مبارزه په روژه کې څنګه کمزوري کیږي؟
د نفس او شیطان ترمنځ مبارزه چې ده تر ټولو مهم شی په دې کې دا دی چې یا د مطالعې د لحاظ څخه او یا هم د استادانو څخه چې موږ په دې مورد باندې څه اورېدلي دي، د انسان دپاره تنهایی بعضې وخت ډېر ضرري تمامیږي چې یو څوک ځان تنها کړي او بیا یوازې او هېڅ شی هم نه کوي. لکه اوس زمانه کې مثلا موږ تاسې راسو چې یو څوک یوازې په اتاق کې تنهایی او بیا د ده سره موبایل هم ورسره او بیا په موبایل کې د ده سره نیټ هم فعاله دا شی د ده دپاره بیا دا رقم دی چې مکمل دی نفس او شیطان د ده ته پر دې باندې اماده کوي چې په ده باندې هغه کړنې ترسره کوي یا هغه څه په ده باندې ګوري یا هغه څه ته دی اماده کوي چې د ده روژه هم ورخرابه کړي او د روژې د معنوي او روحي ګټ څخه دی بې برخې کړي. خو لیکن که چیرې مثلا یو څوک د شیطان په مقابل کې مبارزه کوي نو د ده دپاره پکار دا ده چې بغیر د خوب څخه نور داسې په انفرادي ډول باندې دی ځان تنها نه کړي تر څو شیطان پر ده باندې غلبه وکړي. یعنی ذکر اذکار دپاره یا هم د قرآن کریم تلاوت دپاره دی خپل وخت وټاکي په هغو باندې ځان اخته کړي او یا هم مثال د خوب دپاره د وخت ټاکلی دی په هغه باندې ځان مثال خپل په خوب باندې وخت تېر کړي او که چیرې یو کار و روزګار و دا شی لري هغه خپل کار و روزګار ته فکر وکړي. نو دلته هر کار چې کېږي یو څوک په داسې فکر سره وکړي چې مثلا چې یو نفس یا شیطان دی پر شي باندې اماده کوي د ده مخکې څخه باید د روژې د میاشتې اهمیت او ارزښت او د روژې د میاشتې هغه مهموالی دا د ده په فکر کې وي نو بیا دی کولی شي د شیطان سره په دې باندې مبارزه هم وکړي او شیطان ته هغه فرصت په لاس ورنه کړي تر څو دی منفي خواته ویسي. بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کور مو ودان چې بلنه مو ومنله او خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. ډېر زیاته مننه. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راته نصیب کړي. ستاسو څخه هم یوه نړۍ مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اورېدونکو دا وه د بدلون خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لوی الله مو مل شه.